سلامونه وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا او ایران ترمنځ د برخلیک جوړونکو مذاکراتو ته یوازې څو ساعته پاتې. د امریکا ولسمشر او د هغه مرستیال خامنه‌ای ته خبرداری ورکوي چې باید اندېښنه ولري او له ټرمپ سره مستقیمه اړیکه ونیسي. په همدې حال کې سید عباس ارغچي د جرمني لومړی وزیر د افسوس لامل بولي او آیت الله عملي لاریجاني ټرمپ د وخت فرعون بولي. خو د خبرو اترو د لغوه کېدو د اسلامي جمهوریت او لویدیځ د جګړې ډګر ته د بیرته ستنېدو ګواښ لا هم شتون لري. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایران زموږ ملګری دی او موږ چمتو یو چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د منځګړیتوب وکړو که چیرې اړخونه غوښتنه وکړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ په ترکیه کې ورستۍ خبرې اترې لغوه کېدل بیا هم د دوه اړخیزو خبرو راتلونکي په یو مبهم حالت کې کېښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې د خبرې به سبا ترسره شي. په دې منځ کې ښاغلی ټرمپ د امریکې له لوري د ایراني اعتراض کوونکو ملاتړ په اړه وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر باید په دې اړه ډېر اندېښمن وي. ټرمپ یو ځل بیا تهران ته خبرداری ورکړ او د ایران پر ضد د برید خبرې کړې. د امریکې ولسمشر په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې آیا ایران هڅه کوي خپل اټومي سایټونه بیا جوړ کړي. ویل مونږ تهران ته خبرداری ورکړی او که داسې وشي واشنګټن به د ایران اسلامي جمهوریت ته سخت ځواب ورکړي. ما اوریدلی هو او که هغوی دا کار وکړي ما هم هغوی ته خبر ورکړی چې که داسې وکړي مونږ به یې هماغه ځای ته بیرته ور وګرځوو او کار به بشپړ کړو. هغوی هڅه وکړه چې هغه ځای ته ور وګرځي خو حتی ونه توانید چې دې ځای ته نږدې شي. بیا هم دوی د هېواد په بلې برخه کې د یوه نوي سایټ د جوړولو په اړه فکر کوو. موږ له دې موضوع خبر شو. ما وویل که دا کار وکړي نو له هغوی سره به ډېر خراب چلن وشي. د دغو خبرداریو ترڅنګ د ایران د اسلامي جمهوریت د مصلحت تشخیص مجموعې مشر آیت الله عملي لاریجاني په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د تاریخ فرعونان د غرور په لوړو څوکو کې ناسکور شوي او د امریکې د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د نن ورځې بیلګه بلل کیږي. قرائنه به قدرت خودشون تبختر میکردن، تکبر میکردن که حالا آقای ترامپ هم همون شخصیت رو داره تجلی میده و افتخار میکنه به ارتششون که ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم. له بله خوا د امریکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې ایران باید اټومي وسلې ونه لري او دا د ټرمپ د سیاست اعلان شوی هدف دی. ښاغلي وینس زیاته کړې چې د امریکې ولسمشر دې پایلې ته ورسیږي چې پوځي لاره یوازینۍ حل لار ده نو له هغې به کار واخیستل شي. Iran can't have a nuclear weapon. ایران باید اټومي وسلې ونه لري. دا د ولسمشر د سیاست اعلان شوی هدف دی. ځینې وخت خلک وایي چې ولسمشر ډیر جګړه خوښ دی او ځینې نور بیا وایي چې هغه تل د ډیپلوماسۍ او له ایرانیانو سره د خبرو اترو یادونه کوي. ځینې هم وایي مونږ باید خبرې اترې ونه کړو بلکې باید هغوی بمبار کړو. خو هغه څه چې ولسمشر به یې ترسره کړي دا دی چې خپلې ټولې لارې پرانیستې پرېږدي. هغه به له ټولو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې هر څه چې شونه وي د غیر پوځي لارو له لارې ترلاسه کړي او که هغه دې پایلې ته ورسیږي چې پوځ یوازینۍ لار ده نو په پای کې به هماغه لار وټاکي. د دې ټولو بدلونو سره سره تهران لا هم ټینګار کوي چې خبرې اترې باید یوازې د اټومي برنامو پورې محدود وي. په داسې حال کې چې واشنګټن غواړي یو پراخ چوکاټ رامنځته شي چې نه یوازې د اټومي برنامې موضوع بلکې د ایران د توغندیز وړتیا په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ او د بشري حقونو مسایل هم پکې شامل وي. دغه اختلافات په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکې د منځني ختیځ په سیمه کې د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې او کړکېچ نور هم ژور شوی دی. د آریانا افغان هوایي شرکت اعلان کړی چې د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د لیږد کچې د لوړولو لپاره یې په دې لاره د کارګو او مسافر وړونکو الوتنو شمیر زیات کړی دی. شرکت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې زیاته کړې چې د اوس مهال هره اونۍ له کابل نوي ډیلي ته 6 د کارګو الوتنې او 2 د مسافر الوتنې ترسره کوي.
روسي رسنۍ راپور ورکړی چې له اسلامي امارت سره خبرې اترې روانې دي ترڅو له افغانستانه قانوني کارګران د هیواد ته واستوي. د راپورونو پر بنسټ روسیه د کارګرانو له کمښت سره مخ ده او دا لړۍ ممکن تر 3.1 میلیون تنو ورسیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم یو شمېر هیوادوالو ته د قانوني کارګرانو د لیږلو لپاره د تړونونو د لاسته راوړلو اعلان کړی دی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت هم هڅه کوي چې په هیواد کې دننه فرصتي کارونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی له هغو ننګونو څخه دی چې له پخوا راهیسه په هیواد کې ژورې ریښې لري او د دې لامل شوی چې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان او لوستي کسان ناقانونه کډوالۍ ته مخه کړي. خو د کار موندلو په موخه نورو هیوادونو ته سفر کول اسانه نه دی او ډېر کسان په خطرناکو او پیچلو لارو کې د مرګ ښکار شوي او یو شمېر نور د کوربه او ګاونډي هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي هدایت او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې د متحده عربي اماراتو د دولت مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت شاوخوا 108 تنه افغانان چې هلته بندیان ول آزاد کړل، چې ځینې آزاد شوي افغانان هیواد ته راستانه سول او د پاتې کسانو د راستنېدو بهیر به د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت او اړوندو ادارو له همکارۍ او بشردوستانه اقدام څخه مننه کوي او ډاډ ورکوي چې په بهر کې به د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لپاره خپلې هڅې دوامداره وساتي. هممهاله د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د قانوني کاري ځواک د روسیې ته د لیږلو په اړه خبرې له اسلامي امارت سره روانې دي. روسیه د ترانسپورت، ودانیزو چارو او کرنې په برخه کې د کاري ځواک له کمښت سره مخامخ دی. این پروسه ادامه پیدا بکنه طبعا ما دیگر شاهد فقر و بیکاری در داخل کشور نخواهم بود و همچنان دیگر مهاجران و نیروی کار افغانستان مجبور به این نخواهد بود که به صورت غیر قانونی به کشورهای همسایه افغانستان مهاجرت بکنه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره د قانوني کاري ځواک لیږلو او په کوربه هیوادونو کې د دوی د ننګونو حل لپاره خبرې شوي او تر اوسه په دې برخه کې شته ستونزې هواري شوي هم دي. چې په دې وروستیو کې د قطر شاهي دولت سره یو تفاهم هم ترلاسه شوی ده. د دې ترڅنګ د ایران اسلامي جمهوریت سره پرمختګ شوی ده او هڅه دا ده چې هغه د هوکړه لیک مسوده ورته سپارل شوې ده، د نظریاتو تبادله پکې ترسره شوې ده. هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې دغه تفاهم هم ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ په سعودي عربستان، روسیه، عربي متحده اماراتو او عمان کې هم د افغان سفیرانو لخوا هڅې روانې دي او په هغو پلاو کې چې د افغانستان د اسلامي امارت په استازولۍ باندې یا د هیوادونو ته ځي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت استازي هم پکې وي ترڅو په یادو هیوادونو کې میشت افغان کارګرانو ستونزو ته هم رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې چې اسلامي امارت تل د هیواد په کچه د کاري فرصتونو د رامنځته کولو هڅو یادونه کړې او ویلي چې د هیواد د مهمو اقتصادي زیربناو د بیا رغونې لپاره په اقتصاد محوره سیاست کار پیل کړی دی. په ازبکستان کې د قزاقستان سفارت اعلان کړی چې د افغانستان اړوند د هیوادونو د ځانګړو استازو راتلونکې غونډه به د فبرورۍ په 14مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې ترسره شي. د سفارت پر وینا د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف او په ازبکستان کې د قزاقستان سفیر ترمنځ په غونډه کې د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت او همدارنګه د راتلونکي غونډې په اړه بحث شوی دی. د غونډې په لړ کې دواړو خواو ټینګار کړی چې د سیمه ییزو سوداګریزو اقتصادي اړیکو کې د افغانستان ادغام اړین دی. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.